Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam of the English language channel. My dear viewers, today we discuss difference between common noun and proper noun. So without wasting time, let's start. Common noun versus proper noun. My dear viewers, د دې نه وړاندې موږ په کامن ناون او په پراپر ناون باندې ځان لا ویډیوګانې کړي دي. بیا ریکویسټ و د سټوډنټانو له طرفه چې په کامن ناون او په پراپر ناون کې څه فرق دی. نو my dear viewers, د دې فرق د واضحه کولو د ښودلو دپاره دا ویډیو نن کوو. نو راځئ چې مثالونه او ډیفینیشنز وګورو. نو my dear viewers, common noun دا یو جنرال نیم وي، یو مشترکه نامه وي. هغه نامه چې کوم په مشترکه توګه باندې استعمالیږي، لکه اوس په پښتو ژبه کې به یو ساده اگزامپل درکم. هلک، اوس دا هلک دا یو کامن ناون دی او دا یو داسې مشترکه نوم دی چې څومره نرینه هلکان دي هغو له استعمالیږي. یا بل اگزامپل کنټری، وطن، هیواد. my dear viewers, دا وطن، هیواد دا هم یو مشترکه نوم دی، ځکه چې دا هم ډیرو وطنونو لا استعمالیږي. او بل my dear viewers، بوک چې کوم دی دا هم یو کامن ناون دی، یو جنرال ناون دی، ځکه چې دا هم مشترکه نامه ده. دا خو شو د کامن ناون مثالونه. اوس راځو پراپر ناون. پراپر ناون my dear viewers، دا یو سپیشل یو پارټیکولر ناون وي د پرسن، پلیس اینڈ تھنگ. هغه څنګه لکه اوس فار ایگزامپل پراپر ناون چې کله کامن ناون لا یو سپیشل نامه ورکړي شي، چې کامن ناون لا یوه خاصه نامه، یوه ځانګړې نامه ورکړي شي، نو بیا هغې له موږ پراپر ناون وایو، خاص نامه ورته وایو. لکه اوس فار ایگزامپل دا بووی چې کوم دی دا اوس زموږ سره کامن ناون دی، او په دې بووی کې موږ یوه هلک له یو خاص نیم ورکو، زاهد. نو دا اوس پراپر ناون. فار ایگزامپل دلته اوس ډېر هلکان او موږ وایو چې اواز وکړو چې هلکه دې خوا راشه، نو هلته چې څومره هلکان وي هغه به ټول موږ له متوجه شي او زموږ په طرف د راتلو راضي به، ځکه چې دا هلک مشترکه نوم دی. او که موږ چېرته وویل چې زاهده دې خوا راشه، نو نور هلکان به په ځای پاتې شي او زاهد به را روان شي، ځکه چې دا زاهد دا یو پارټیکولر یو سپیشل نامه ده. خو همدغسې my dear viewers، په پلیس کې چې موږ وګورو، لکه څنګه موږ په مخکیني اگزامپل کې وویل کنټري، وطن، هیواد، دا اوس یو کامن ناون دی. خو چې کله موږ کنټري یا هیواد لا یو سپیشل نامه ورکو، نو هغه شي بیا پراپر ناون. لکه اوس کنټري له موږ ورکو پاکستان، نو my dear viewers دا اوس پراپر ناون شو، ځکه چې اوس دا موږ له څوک د پاکستان نوم واخلي، نو موږ یې پیژنو چې دا زموږ هیواد دی. یا فار ایگزامپل کراچي، لاهور، دا اوس سیټي دی، ښاریو دي. خو چې کله دوی له ځانګړې نامه ورکړې شوه،
پراپر نوم ورکړی شو نو دا اوس پېژندل شي چې لاهور دا خو د پنجاب کیپیټل دی، کراچۍ دا د سند کیپیټل دی. نو مای ډیر ووز بل اگزامپل راځو بوک کتاب. دا اوس یو کامن ناون دی خو چې کله دله یو سپیشل نامه ورکړي شي نو دا بیا پراپر شي. لکه اوس بوک له موږ یو سپیشل نامه ورکړو انګلیش بوک نو دا اوس پراپر شو. نو مای ډیر ووز the example of the definitions na the common noun او the proper noun په مابین کې چې کوم ډیفرنس او کوم فرق او هغه واضح شو. او زه امید لرم چې تاسو به هم په پروشي وي کا بیا هم سا کوېسچن تاسو وینو په کامن بوکس کې ولیکئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. تھینکس.